ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل قیام مواد اولیه از تطبیق نرخنامه در بازارهای مختلف سطح شهر نظارت و بررسی کرد. به دکانداران و فروشندگان متخلف توصیه داده شد تا از احتکار و فروش مواد اولیه به قیمت بلند خودداری نمایند. در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. همچنان مسئولان تاکید کرد که نرخنامه‌های ترتیب شده در چشم دید مشتریان نصب گردد. کمیسیون مذکور بل فروشات دکانداران را نیز به بررسی و نظارت گرفتند که شماری از دکانداران تعدیب شده تا در آینده خلاف ورزی ننمایند. موږ ان شاء الله کوشش کوو چې نرخونه ارزانه کو او نرخونه کنټرول کو په بازار کې پرېنودو چې ځینې خلک سوء استفاده وکړي یا له نوم نه یا د مارک نه او یا هم د بې توجهۍ نه. نو ان شاء الله د دولت توجه شته او کمیسیون مسلسل دغه خپل سایه او د کوشش جاری ساتلی دی او له دې وروسته به ان شاء الله دا جاری وي او من کوشش کوو چې نرخونه کنټرول کو پرېنودو چې نرخونه لوړ شي. اکنون مواد خوراکی بدون انحصار و محدودیت در بازارها موجود بوده و عموم مردم می توانند ضرورت خویش را به قیمت مناسب خریداری نمایند. نرخنامه‌های مواد اولیه نظر به وضعیت اقتصادی بازار از سوی ادارات مختلف ترتیب می شود و از تطبیق آن مسئولان شهروالی کابل نظارت و بررسی می نمایند. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. د ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو.